حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسائی بادشاہ یو ځل سوال وکړ، وی درې تپوسه درنه کوم، درې جواب راله راکړه. یو تپوس درنه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبر هم جمدې د منډې وی، او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی هغه هم جمدې د منډې وی، او بیا دا سړی د دې قبر نه بار روځي او بیا هم جمدې وی، بیا هم جمدې دا راته وایي دا څوک دی. او دویم تپوس درنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدی دی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او دریم راته ده ووایه چې دوه ورونه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته، دا د نبي علیه السلام د تره زوی دی او نبي علیه السلام ورته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وښیي. ابن عباس عیسائی بادشاه خط رالیږلی دی او دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه جواب ورکړ، وی چې دا کوم قبر دی یادی چې قبر جمدې دی او چې کوم سړی پکې خښ دی هغه هم جمدې دی، قبر هم منډې وي دی ورسره منډې وي. وی دا یونس علیه السلام او هغه کب دی، دا کب دا ګیره الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه هم منډې وي جمدې، او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی، په قبر کې هغه هم جمدې دی ورسره منډې وي. او بیا دا سړی د قبر نه راوځي، یونس علیه السلام د کب د ګیډې نه راووت او بیا هم جمدې و. وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پرې نور راښکاره نه شي. وی دا د بحر قلزم چې کوم مخکې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته ووایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم. وی دا کونټۍ د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اووه لارې پیدا کړې او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو، هوا یې پکې بوتله چې دا کوټې شي چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تېر شي. نو هغه د بحر قلزم منځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تېر شو دغه ځمکه ده. په دقه یو ورځ یې نور کولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړه تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او دریم سوال چې تا وکړه چې دوه وروڼه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي، او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. وی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی. عزیر علیه السلام ورور یې برغونې پیدا یو ځای پیدا، او اتفاق دا چې دواړه په یو ورځ مړه دي، یو ورځ پیدا دي د مور نه او یو ورځ مړه دي، او یو ته 100 کاله مشر دی. نو دې ته 100 کاله کشر شو که نه، ځکه 100 کاله خو د مرګ حالت تېر شو، خو پکې نه حسابېږي. نو عزیر علیه السلام ته 100 کاله کشر دی او غرور ته 100 کاله مشر دی. زما وروڼو دا الله پاک حضرت عزیر علیه السلام ته په خپلو سترګو وښوله چې واپس جمدي کېدل ثابت دي شته. الله په دې قادر دی چې انسان مړ کړي او واپس یې را جمدي.